دا کم خلک چې مالونه نه لګوي او جمع کوي او زکاتونه نه ورکوي دوی د الله نه ویرېږي. ګورې یاره زه دومره خفه شمه چې دا یو نیم سړی په ما پسې راشي تپوس کوي ما نه د زکات په باره کې، نو دا که بل پرز داسې او که بل پرز داسې او که دغه او که هلته قرض او که دلته او که دلته، زه ورته یم زکات دې څومره دی؟ کیدای شي دا چې دومره ډېر تپوسونه کوي د ده قصه به م اوږدوي. ستا زکات ټول دی څومره؟ نو 20,000 روپۍ، 15,000 روپۍ، 50,000 روپۍ. د دې یو څو روپو دپاره دی دومره تپوسونه کوي چې په دې کې څه ګنجایش راوځي. لکه په تا باندې زکات دی 1,00,000 روپۍ وایه زه به ورکړم 1,500,000، 50,000 زیاتې، 1,500,000 دی زه به ورکړم 2,00,000، 1,000 دی زه به ورکړم 1,100، 2,000 دی زه به ورکړم 500. په دې طریقې سره مسلمان زکات ورکوي، پرون تندي ورکوي. او ما ته اوس اوږد حدیث بیان کړی، یو درس مې ما پوره کړی او په هغه حدیث کې دا دي چې په دې امت باندې به عذابونه هله راځي چې کله په دې کې یو څو کارونه راشي په دې امت کې. او یو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی وایي چې کله دې امت دا زکات قرض وګڼو نو بیا به په دوی باندې عذابونه راځي. قرض ګڼل څه مطلب دی؟ یعنې لکه سور کې چې د نه په زور زبردستۍ یادي. نو لکه یو نیم سړی لیدلی لکه اوس غریب له به یو 2 ریاله ورکوي یا 15 روپۍ واله واله، نو دا ته څه کړې؟ الله خو ستا دې پیسو ته ضرورت نه لري، دا خو ستا فایده ده. پرون تندي ورکه، خوشحاله شه. او ځکه علما وایي دا ډېره ناشنا خبره ده، یاد یې که دې زړه ته یې کوزه که، وایي ته چې په غریب صدقه کوې نو د هغه نه مخکې دا ته په ځان صدقه کړي. دا په اصل کې ته په چا صدقه کوې؟ په ځان یې صدقه کوې، خوشحاله شه. او دویم خوشحاله په دې شه چې الله د دې لایق کړي چې د هغه په لار کې مال ولګوي، دا د خوشحالۍ خبره ده. او بیا خوشحاله په دې شه چې الله دله داسې مال در کړی دی چې هغه مال در الله قبلوي نو لارې د خیر درته کولاوي، دا خو د خوشحالۍ خبرې دي. نو د کومو وروڼو په زکات کې چې په مال کې چې زکات وي هغه زر ورکوئ او په ټیم یې ورکوئ، مناسب یې ورکوئ څومره چې دی، او څوک چې حقدار دی هغه ته یې رسوئ. او دا موضوع زمونږ دغه نه دی، یعنې مونږ به هغه فضایل او یو څو مسایل به ذکر کړی او خبره به بیا ډېره اوږده شوې. او دا یقیني خبره ده که چېرته د دې امت مالدارانو زکات وویستو نو په دې امت کې به غریب پیدا نه شي. که چېرته دې امت دې مالدارانو زکات ورکو، زکات کوم ځای کې دی؟ هر سړي ته خپل علاقه معلومه ده او ته پکې سوچ وکړه ستا په علاقه کې چې کوم مالداران دي. که دا مالداران چې دوی کې به داسې وي چې الله حق به ورکړي، زه ټول نه یادوم، خو دا کوم چې پکې د الله حق نه ورکوي، که دې ټولو د الله حق برابر ورکړی نو څومره د خلکو ګزاره به پرې روانه شي که نه؟ خو نه یې ورکوي ډېر پکې.